مخکې مخ خبره وکړه 13 ویډیو کې چې لیست موږ سره په دوه قسمي یو آرډر لیست او یو ان آرډر لیست. ان آرډر لیست مې تاسو ته تشریح کو. راځئ اوس په آرډر لیست باندې خبرې کو. دې لپاره ټیګ دی OL دې کې به هم موږ لیست واچو. دا به موږ سیف کو او پس له هغې به موږ خپل پیج لاټ ته به ریفریش کو. نو تاسو کتلی شئ چې ان آرډر لیست او آرډر لیست کې فرق ښکاره ښکاري. دلته موږ سره بولټس دي او دې کې موږ سره 1 2 3 4 5. اوس موږ په ټیبل کار کوو. څنګه کولی شو موږ ټیبل جوړ کړو؟ نو فرست اف آل ټیبل کمانډ به موږ سٹارټ کړو او ټیبل کمانډ کې دننه ټیبل head به موږ سٹارټ کړو. نو every start command have closed it. Then table head کې دننه tr stand for table row او then table th stand for table head. For example موږ سره یو دی name بل email دی او بل age دی او همدغسې موږ سره body کې دننه table row دی او table row کې دننه موږ سره table td it's mean table data. name مختوم مسافر, email makhtoomkhan@gmail.com, age 24 for example. then again table کې موږ نور دغسې table data واغسله zahin popul@gmail.com 26. let's see چې زموږ براوزر کې کار کوي که نه. دا به موږ ریفریش کړو نو تاسو کتلی شئ چې موږ سره یو ټیبل جوړ شو. اوس موږ فورم باندې کار کوو چې څنګه کولی شو چې خپل سایټ کې فورم جوړ کړو. تاسو په اکثر ځای کې فورم لیدلی وي. دې لپاره موږ سره ټیګ دی فورم ټیګ دی او په فورم کې موږ سره لیبل دی او انپوټ دی. فار ایگزامپل لیبل کې موږ سره فرست نیم دی او انپوټ کې موږ سره نیم دی. موږ به دا سیو کړو او پس له هغې به موږ ریفریش کړو. نو تاسو کتلی شئ چې زموږ دلته فرست نیم راغی خو دا زموږ ټیبل سره ډېر زیات نږدې دی. نو دې لپاره موږ سره یو ټیګ استعمالیږي break tag. نو موږ به چیک کو ده نو تاسو کتلی شئ چې دا زموږ فاصله راغله. همدغسې موږ سره سیکنډ کې بیا مغسه شو سیکنډ نیم او نیم ځای هم سیکنډ و سیف پرېږدو.